زمانه او زما دا خیال چې یقینا د ډیره ډاکټرانو نه به خلک تا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ماته د وزن د کمېدو دوايي ولیکه. په یو میاشت کې به وزن کموي. په هر څه باندې دا په یوټیوب باندې ایډز راځي، په فیسبوک باندې راځي، او چې یو ځل تاسو دا شی سرچ کوئ په خپل موبایل کې کنه تاسو ته په هر پلیټ فارم باندې دا شیزونه بیا راځي. د دې په شان باندې هیڅ کله هم څه ساينسي تحقیق یعنی څه ریسرچ یا څه سټډي موجود نه ده. دا د هر چا خپل ایجادات دي او د خپل ذهن مطابق بس یو شیز دی څه کوشتي دي چې خلکو جوړې کړي دي. په دې شیزونو باندې بالکل مو دوکه کېږئ. د زنانو په ذهن کې دا خیال وي چې موږ ټوله ورځ دا ډېر عام خبره ده چې موږ ټوله ورځ کور کې ګرځو راګرځو موږ کار کوو، یا سړي داسې وي چې زما خو کار د ګرځېدو دی، خو نه دا په ورزش کې نه راځي. نو اوس کم ګرځېدل یا کم شیز په ورزش کې راځي کم چې به ستا وزن کموي، ستا 10 کیلو وزن کم شي نو ستا بلډ پریشر 10 mm/Hg په خپله کمیږي. نو اوس ورزش څه ته وایي او ورزش څنګه کول پکار دي؟ کتابي خبرې کوم، د ځان نه به نه یم لګیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار تاسو ته مخاطب یم او نن در سره یو ډېره عام مسله ډسکس کوم. اکثر د خلکو په ذهن کې دا سوال وي، زمانه او زما دا خیال چې یقینا د ډېره ډاکټرانو نه به خلک تا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ماته د وزن د کمېدو دوايي ولیکه. د ډېرو خلکو دا خیال دی چې د وزن د کمېدو به ضرور داسې څه دوايي وي خو هغه موږ وخورو زموږ وزن به کم شي. نو زه نن تاسو سره دا یو کنفیوژن کلیر کول غواړم. د وزن د کمېدو د ټولو نه غټه دوايي هغه اول خو ورزش دی او په دویم نمبر باندې په خوراک کې پرهیز کول دي. څومره هم دا یاد ساتئ چې دا ایډورټیزمنټس دا ایډز ګورم چې دا هومیوپیتیک میډیسنز وي یا نور څه هربل میډیکیشنز وي یا حکیمي دوايانې وي چې دا په یو میاشت کې به وزن کموي. په هر څه باندې دا په یوټیوب باندې ایډز راځي، په فیسبوک باندې راځي، او چې یو ځل تاسو دا شی سرچ کوئ په خپل موبایل کې کنه تاسو ته په هر پلیټ فارم باندې دا شیزونه بیا راځي. د دې په شان باندې هیڅ کله هم څه ساينسي تحقیق یعنی څه ریسرچ یا څه سټډي موجود نه ده. دا د هر چا خپل ایجادات دي او د خپل ذهن مطابق بس یو شیز دی څه کوشتي دي چې خلکو جوړې کړي دي. په دې شیزونو باندې بالکل مو دوکه کېږئ. خو زه تاسو ته ورزش ښیم چې ورزش څه ته وایي، ځکه د خلکو د زنانو په ذهن کې دا خیال وي چې موږ ټوله ورځ دا ډېر عام خبره ده چې موږ ټوله ورځ کور کې ګرځو راګرځو موږ کار کوو، یا سړي داسې وي چې زما خو کار د ګرځېدو دی، خو نه دا په ورزش کې نه راځي. نو اوس کم ګرځېدل یا کم شیز په ورزش کې راځي کم چې به ستا وزن کموي یا به ستا فایده کوي. ګوره دا یاد ساتئ که ستا 10 کیلو وزن کم شي نو ستا بلډ پریشر 10 mm/Hg په خپله کمیږي. یعنی ګوره که ستا بلډ پریشر 140 وي او ستا وزن 80 کیلو وي فار ایگزامپل، او ته دا وزن 80 کیلو کې ستا بلډ پریشر به اتوماتیکلی بغیر د مالګې د کمیدو یا بغیر د نور څه د دوايي خوړلو ستا بلډ پریشر به 140 130 شي. نو اوس ورزش څه ته وایي او ورزش څنګه کول پکار دي؟ کتابي خبرې کوم، د ځان نه به نه یم لګیا. کتابي خبره ده چې ورزش دونه پکار دی چې ورسره ستا د زړه رفتار 40% سیوا شي. یو اوس به دا څنګه معلومي هغه راته زه وایم. دویم دا چې ستا ساه لنډه لنډه کېږي، چې ستا ساه دومره راماته شي چې ته په یو ساه باندې چاته خبره نشي کولی. ته په خبره کې لږ ریسس اخلي، یو ساه ورته اخلي، بیا ته هغه خبره جاري ساتي. دا ورزش به ستا په ښه راځي. او دا 100 منټه پکار دی، دا نیمه ګنټه پکار دی. په هفته کې 100 ورځې 15 ورځې لکه 5 days a week په هفته کې 15 ورځې داسې ورزش پکار دی یا داسې اکټیویټي چې په هغې باندې ستا د زړه رفتار یا سیوا کېږي یا ستا ساه لنډه لنډه کېږي چې ته په یو ساه باندې یو خبره پوره چاته نشي کولی. او دا 100 منټه پکار دی، دا نیمه ګنټه 30 منټ پکار دی. اوس که یو سړی دا وایي چې زه خو په زما کار داسې دی چې زه خو په ورځ کې روزانه خو زه نیمه ګنټه نشم وباسلی، نو ګوره که تاسو دا نیمه ګنټه 15 ورځې حساب کې د دې نه 150 یعنی یو نیم سل منټونه جوړېږي. نو دویمه طریقه دا ده چې په هفته اتوار که ستا چوټي وي نو ته بیا دا یو نیم سل منټونه په 2 ورځو کې پوره کا، نو هم به د دې هفتې حساب کتاب به دا ټول برابر شي. ښه د زړه رفتار به څنګه معلومې؟ نارملی په عام حالاتو کې د یو انسان زړه په یو منټ کې د 80 نه واخله د 100 پورې دا درزیږي. لکه دا د نارمل د زړه رفتار دی. که فرض کړئ د یو انسان د هارت ریټ 70 دی، لکه 80 پورې د هغه زړه په یو منټ کې درزیږي او هغه ورزش وکړي نو 40% به څومره وي؟ ته به د 70 سره 40 ایډ کې نو دا به 110 شي، یعنی 110. نو د زړه رفتار به 110 ته رسېدلی. اوس به د دې پته څنګه لګي؟ دا به ته معلومې څنګه؟ نو که بیخي اکورېټ نمبر پکار وي نو بیا خو سمارټ واچ نه تاسو کولی شئ یا د نبض معلومولی شئ یا تاسو دغه پلس اکسیمیټر ګوتې ته چې به خلکو کورونا کې اچوي هغې نه معلومیږي. او اسانه طریقه دا ده چې د زړه درزېدل نه دي، دا نارملي انسانانو ته نه محسوسیږي چې زما زړه درزېږي. چې کله دا ایکسرسایز وکړي او د زړه رفتار د خپل نارمل دغه نه تیز شي رفتار نه، نو بیا د خپل زړه درزېدل محسوسیږي، دا زړه ډکه ډکه کوي. اکثر خلک چې راشي OPD ته نو هغه موږ ته دا داسې په دې الفاظو وایي چې یاره زما زړه ټکېږي، د زړه ټکار مې سیوا شو. نو دا چې کله تاسو دا ټکار محسوسېدل شروع شو نو ته پوه شئ چې زما ورزش ټیک دی او دا به ماته فایده راکوي.
نو بس 3 خبرې یاد ساتئ په هفته کې 15 ورځې 10 منټه او دریم چې د زړه رفتار یا ساه را ماتېدلو سره وي. ډېره مننه.